السلام علیکم. د کې پی کې وزیر اعلی سهیل افریدي عمران خان سره ملاقات کونې لپاره اډیاله جیل ته روانو. نو پنجاب چې یو چیک پوسټ والے دی ودراو دای چې چرنګ گاډی نه کوزیده میډیا والا التهراله میډیا او وزیر اعلی په منځ کې خبرې وسلې. نو دا خبرې تاسو په خپل باندې دغه ویډیو کلیپ چې هو ګورو او دغه ویډیو کلیپ مخته خپل ملګرو سره هم شیر کو. तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखते हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। पास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हो, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फौज अपना काम करे। फौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट। نو وزیر اعلی خبرې خو تاسو واورېدلې. دای دا وایي چې چیرته عوام سفر کوي او د په سفر چې کوم دا چیک پوسټونه راځي او دای بار بار په دغه چیک پوسټو باندې دراوسی، نو دا عوام چې کوم دا ازادي سره پر سکونه طریقې سره په اعتماد سره خپل علاقو چې سفر نشي کولای. دو چې کوم دو په زړه چې یو بېچینی او خوف صورتحال پیدا کیږي. نو دغه علاقو چې کچېره امني نو دا فوج کوم د په دغه چیک پوسټو باندې تعینات تا، نو دا د لاړسي بارډر ته دو کار چې کوم د په بارډر باندې دا او دا چیک پوسټونه د پولیس والے ته حواله کړی سي. بیا د پولیس والے ته هغه فیسیلیټي او سہولیات ورکړی سي چې دو امن چې کوم دا په دغه علاقې چې برقرار وساتي. په دغه باندې افیشلی چې کار نه سلای چې فوج د بارډر ته لاړسي کنه دې سي لاړ دا چې کوم د وزیر اعلی صرف خبر کړي د میډیا والے سره. نو په دغه باندې وزیر اعلی صاحب مخته چسټې پخلی نو آ صورتحال مخته بیا تاسو سره شیر کوم. ان شاء الله تاسو موږ ملاقات پکې شي یوې په نوې ویډیو چې نور تاسو نه اجازه غواړم. السلام علیکم.